فضل الرحمن ډیزل پمپه جهاد په افغانستان کې کیږي که اوس په پاکستان کې د پنجاب په خلاف کیږي. د سمیع الحق بوړا زویه د حقانی مدرسې والا جهاد په افغانستان کې که اوس په پاکستان کې د پنجاب په خلاف کیږي. سراج الحق جماعت شیطانی والا جهاد په افغانستان کې کیږي که اوس په پاکستان کې د پنجاب په خلاف کیږي چې جبهې هم تیارولې او افغانستان ته هم لېږلې چې هلته روسان ظلم کوي او توهین کوي او زنانو سره بېعزتي ورته کوي. نن چېرته دی ستا غیرت ستا پښتو ستا اسلام چې په دې پښتونخوا کې نن تور خامار راغلی زما د پښتنو په کورونو ورنوځي پښتانه ښځې ځان سره بیي هغې بېعزتي کوي د هغې توهین کوي هغه وښي چېرته دی ستا اسلام چېرته دی ستا جهاد چې په افغانستان باندې د جهاد فتواګانې ورکولي چېرته پراته استئ د قدرت وږو د اسلام آباد د چوکۍ وږې فضلالرحمن ډیزل پمپ او سراج الحق او د سمیع الحق زویه خپل پلار بدله خو دې واله که نه چې د جهاد لاسونه مو افغانستان ته نیول. خو تاسې د ایلمنډۍ ساتلو والا استئ تاسې هغه منافقین استئ. دا یوازې د شیرار خان افریدي خبره نه ده دا زموږ د ټولو پښتنو خبره ده. لرو برو افغانانو پښتنو عزت یو رقم ته دی. د شیرار خان افریدي په کور باندې ورغلي هغه خو څه کوي د هغه ښځې هم اوچته کړې ده او داسې نورې واقعانې شوي. یا سمیع الحق یا فضلالرحمن ډیزل پمپه یا د سمیع الحق زویه که زما په خوله دې یقین نه راځي ورشه د منظور پښتون ته ورشه هغه سره لیست یې درته بیا وښیي چې څومره د پښتنو خویندې میندې غیبې دي د دې 20 کالو کې په ښکته پښتونخوا کې پورته وطن خو پرېږده ولکن 20 کالو کې امریکایانو دومره ولکه 40 ملکونو چې په افغانستان کې ولکه زموږ د زنانو دومره بېعزتیانې کړي چې دا 20 کاله دغه پنجابي ریاست ستاسې په ښکته پښتونخوا کې د پښتنو خویندو میندو سره وکړه ځوانان یې شهیدان کړه خو ستاسې خولې دلته بندې دي. خو رب العالمین هم تباه او برباد که چې افغانستان لر او بر پښتانه افغانان هم تباه او برباد کړه. او زه خپل طالبانو ته یاران یم چې په یو موټر سایکل په یو کمبله وانیم 40 پهلوانان ناسم لور 40 ملکونو ته هم شکست ورکړو. اوس هم په دې موټر سایکل کې تیل ختم شو که څه مهربانه ایمان کمزوري م راله چې د یو پوډري علاج نشي کولی د پنجاب پرونې بیا په خوست باندې بمباري کړي زموږ ماشومان شهیدان کړي. د هغه سپین بولدک د خویندو میندو پوښتنه به څوک کوي؟ د هغه سیند کې چې بندي کړي وي د هغې خویندو میندو پوښتنه به څوک کوي؟ ولې خاموشه استئ په دې باندې؟ ولې د پاکستان په دې وحشت باندې تاسې وروره سرونه ټیټ نیولي؟ ولې خاموشي اختیاروئ؟ او زه یو خبره کوم پښتنو ورونو زما پریدیانو ورونو تاسې بله ورځ په یو غر باندې غیرت وکړو 20 ځوانان هم یو بل سره ووجل. نن د شیرار خان افریدي یا داسې د نورو پښتنو په کورونو باندې دا تور خامار ورځي خویندو میندې زموږ بېعزتي کوي زموږ د ځوانانو بېعزتي کوي د هغې ورور تاسې په هغې غیرت نه کوئ په ناموس غیرت نه کوئ په کاڼي باندې په غر باندې غیرت کوئ. زما په خدای قسم دی چې زما خدا دا زړه زما دا سر نه دی پښتنو ورونو نه هځې مات دی نه هځې که کله مې کل کو درته بیا وښیم چې ویم یم دا فضلالرحمن د داسې ودرې که نه او داسې یې ووامه دا سمیع الحق زوی راته داسې ودرېم داسې په دې سر ووام او همداسې دا سراج الحق راته ودرې او په دې سر یې همداسې ووام چې دا کږه خولې ته هلته ګزاره کړم چې دا هغه منافقین دي چې تل مدام یې د پښتنو په سر باندې تجارت او بزنس کړی دې تل مدام د پنجاب د ادارې چوکیداري کړي او پښتانه یې تباه او برباد کړي. ځان ته هیله غواړي ځان ته لوسې جنکۍ غواړي ما ته په افغانستان کې اسلامي حکومت اسلامي امارات غواړي او زه په جمهوریت کې خوشحاله یم او د هغه جماعت اسلامي دی چې د قاضي حسین احمد رب العالمین جهنم ځای کې چې دلته بیا ورور جبهې تیرولې او افغانستان ته بیا لېږل زموږ ځوانان بیا د مکتبونو د دې پوهنتونونو نه د پېښور نه اوچتول او ویل چې لاړ شي په افغانستان کې جهاد دی او د ازادۍ جنګ دی. نن خو ستا په خاوره باندې پنجاب قبضه کړې ده نن خو یې تا نه خاوره نیولې نن خو ستا خویندې میندې بېعزته کوي ته غیرت په څه شي کوې سراج الحق او سمیع الحق که خدای رب العالمین هم دا نمونه ورک کړه تباه او برباد شئ. دلته به پخوا افغانانو ورونو زما ښکته پښتنو ورونو دلته انګریزانو په دې پښتونخوا کې دا انډیا وه ټوله ته یقین وکړه چې دلته به انګریزان یو کلي ته راتله یو کلي ته به چې راتله په یو کور تالاشي بیا کوله د کلي ملکان مشران هغه تاڼه تحصیل دا بیا خبرول چې موږ پلاني کور ته ځو چې موږ ته اجازه راکوئ. نن پنجابي ریاست
د پنجابي ریاست باداران چمچې راځي زما د پښتنو کورونو ته راننوځي خویندې میندې راته بېعزته کوي او نالت دې په هغه پولیس والا وانې شي پښتنو وانې چې د پنجاب په خوله د خپلو پښتنو کورونو ته ځي او د خویندو میندو بېعزتي کوي نالت دې په هغه پوجیانو شي په پښتنو پوجیانو چې دا د پاکستان د دهشتګرد ریاست دغه امر مني او خپل پښتانه وژني او خپل د پښتنو بېعزتي کوي نالت دې په تا وانې ډیزل پمپه او ستاسې په شان دي منافقینو ملایانو وانې شي چې په افغانستان کې جهاد خبرې کوي او دلته ورو چوکۍ د پاره زه له یا رب العالمینه د فضل الرحمن په دې ګېډه کې بم وچوي خدای تباه قسم دی بس کې که داسې قانون او داسې حساب کتاب په اسرائیلو کې نه وي ته داسې کور ته ورځه او داسې نیول کوه او داسې دروازې ماتوه او داسې زنانه سرتوروه او داسې ماشومانان ډېړوه دا خو په اسرائیلو کې هم نشته اورې ته به وایې چې داسې د پاکستان پولیس داسې مطلب د اسرائیلو کور باندې ورغلي دي اورې دا څومره ظلم دی اورې قسم دی بس کې خو هر طرف ته د پښتنو سره ظلم روان دی خدای دې دوی تباه برباد کړي څوک چې دا ظلم کوي اورې دا خو په یو قانون کې هم نشته دا خو د انګریزانو د اسرائیلو د کفارو په پخواني قانونونو کې دا نه ولګ